السلام علیکم. کیدای شي د دې موضوع په اړه مو ډېرې خبرې اورېدلې وي، څو وارې مو اورېدلې وي، هر ځای کې مو اورېدلې وي، خو نن یې له ما یو ځل بیا واورئ. کیدای شي دا ځل الله پاک غواړي چې دې مهم کار ته ستاسې پام راواړوي، تاسې ته په دې کار باندې هدایت وکړي، خوشبخته مو کړي او ژوند مو بریالی شي. دا کار دومره مهم دی که دا ټوله دنیا یوې خواته په یوه تله کې کېږدئ او 2 رکعته د دې کار بله تله کې کېږدئ، نه دي سره مساوي، نه دي برابر. اوس به نو پوه شوي وي چې زه څه یادوم. لمونځ د یوه ضعیف مخلوق اړیکه ده له یوه پیاوړي خالق سره. له ځمکې د یوه کمزوري مخلوق اړیکه ده د اسمانونو او د ځمکې له خالق، د دې ټولو کائناتو له خالق الله عز وجل سره. لمونځ د الله تعالی او د ضعیف مخلوق بنده ترمنځ اړیکه ده. هر ورځ تا ته 15 وخته موقع درکړې ده چې ته له دغه لوی خالق نه هر څه چې غواړې، که مرسته وي، که د ستونزو حل وي، یا کوم مشکلاتو نه وتلو لار وي، چې درته یې برابره کړي. لمونځ د دې لپاره نه دی فرض کړی شوی چې الله پاک ته کومه ګټه رسیږي، بلکې د دې لپاره چې ستا د طبیعت ته چې څنګه جوړ شوی یې، دا ستا ضرورت دی چې ته خپل خالق سره اړیکه ټینګه کړې. هر ورځ تا ته 15 وارې موقع درکړې ده چې ته خپل رب ته سر ټیټ کړې، د هغه دعا وغواړې، هر څه ترې وغواړې، مرسته در سره وکړي او هره ستونزه چې لرې درته یې حل کړي. لمونځ ستا د هدایت وسیله ده، له فحشا نه د وتلو یا د مخنیوي یوه وسیله او لار ده. که د روزي کمه یي، که د مال کمی، که بېوزله یي، که مشکلات لري، که روحي، ذهني یا نور بدني ناروغۍ لري، او که غواړې خوشبخته اوسې هم په دې دنیا او هم هلته، نو لمونځ کوه. 15 وخته لمونځ حتما کوه. هیڅ بهانه نشته دی چې ته د لمونځ ونه کړې. یعنی آن دا چې که ته یې وس نه لرې، سترګو په اشاره باید لمونځ وکړې. لمونځ قضایي نشته. ډېر دوستان چې په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي همدا اندېښنه لري چې د کار په موقع کې ماته وخت نه راکول کېږي. زه چې کله بهرنیانو سره کار کوم ماته وخت نه راکوي چې لمونځ وکړم. څه به کې داسې وظیفه چې ته پرې الله تعالی ناراضه کوې، ته پرې ځان بدبخته کوې. لمونځ د اسلام دویم تر ټولو مهم دویم رکن دی چې له کلمې وروسته هیڅ کار، هیڅ بهانه، هیڅ توجیه د دې وړ نشي کېدی چې ته دې په لمونځ پرېږدي. که ناروغ یې په مسحه وکړه په اودس کې، که ناروغ یې سجده مه کوه، همداسې په اشاره باندې وکړه. که په موټر کې هم د مسافرانه لمونځ په موټر کې وکړه، په تیاره کې، که هر ځای کې لمونځ کې، نو تا ته هیڅ معذرت نه منل کېږي ستا. ته که غواړې چې خوشبخته اوسې لمونځ کوه، که غواړې روزي دې پراخه لمونځ کوه، که غواړې الله پاک درته هدایت وکړي لمونځ کوه، که غواړې زړه دې ډاډه آرام او خوشحاله اوسي لمونځ کوه. لمونځ د ټولو ستونزو د حل کلي ده، د خوشبختیو او د جنت تر ټولو مهمه لار ده. السلام علیکم.